د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې امکان، د ایراني جنرالانو وژل او د طالبانو غبرګون. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د سپاه پاسداران د عامه اړیکو دفتر د دوشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې د ایران پر کونسلګرۍ د اسرائیلو په برید کې د سپاه پاسداران 2 قمندانان او 15 افسران وژل شوي دي. سپاه پاسداران د دغو 2 قمندانانو نومونه محمد رضا زاهدي او محمد هادي حاج رحیمي یاد کړي. سرچینې وایي چې یاد جنرالان د قاسم سلیماني غوندې لوړپوړي کسان و. سپاه پاسداران زیاتوي چې په دغه برید کې د حسین امان الهي، مهدي جلالتي، محسن صداقت، علي آغا بابایی او علي صالحي روزبهاني په نومونو 15 افسران وژل شوي دي. له دې مخکې د ایران حکومت ته نږدې ځینو سرچینو خبر ورکړی چې په سوریه او لبنان کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک مشر حسین امین الله هم په دې پیښه کې وژل شوی. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبري ویلي چې د کونسلګرۍ پر ودانۍ په برید کې وژل شوي 3 تنه په سوریه کې د ایران حکومت له نظامی آتشو څخه و. هغه وویل چې د اسرائیلو F-15 جنگي الوتکو د څو توغندیو په ویشتلو سره د کونسلګرۍ پر ودانۍ برید وکړ. بل خو ایرانی حکومت اعلان کړی چې د یاد برید غچ بل اسرائیلي حکومت څخه اخلي او داس ځواب ورکوي چې تاریخ کې نه وی لیدلی. بلخو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسلګرۍ د اسرائیلو برید غندلی او هغه د ډیپلوماټیکو اصولو څرګند نقض بللی دی. په اعلامیه کې راغلی چې ورته بریدونه کولی شي په سیمه او نړۍ کې ناامني خوره کړي او ترڅنګ د نړۍ له مهمو هیوادونو غوښتي چې په غزه تړانګ او ورته څیرمه سیمو کې د اسرائیلو د بریدونو مخنیوی وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.